کلونه مخکې ساینسپوهانو او انجینرانو کائناتو ته په کتو یوه هیله پیدا کړه. هغوی غوښتل په فضا کې داسې یو ځانګړی ځای جوړ کړي چې د نړۍ ټول خلک پکې راټول سي او ګډ کار پکې وکړي. دا هیله د نړیوال فضایي مرکز په رامنځته کېدو رښتیا سو. د نړیوال فضایي مرکز کې څو کاله مخکې هغه مهال پیل سو چې څو هیوادونو پر یوه ګډه لویه پروژه کار پیل کړ. دوی داسې یو فضایي مرکز جوړول غوښتل چې له ځمکې لرې په فضا کې وي او د بېلابېلو هیوادونو ستورمزلې پکې خپلې تجربې وکړي، د فضا په اړه پوه سي او د ملګرو په توګه ګډ کار وکړي. په 1998 زیږدیز کال کې د نړیوال هوایي مرکز لومړنۍ برخې فضا ته ولېږدول سوې. فضایي بیړیو او توغندیو د دې مرکز ځینې برخې فضا ته انتقال کړې او ستورمزلو په ګډه هڅه وکړه چې د دې لوی کور برخې له ځمکې ډېر لرې سره وصل کړي. دا داسې وه لکه د یوه کور جوړول خو پر ځمکه نه بلکې په اسمان کې. نړیوال فضایي مرکز د ستورمزلو لپاره د یوه کور په څیر دی. په دې کې لوی لابراتوارونه، د خوب کوټې، پخلنځي او حتی د سیل یوه کوټه هم سته چې ستورمزلې له هغه ځایه زموږ د ښایستې ځمکې ننداره کوي. د بېلابېلو هیوادونو ساینسپوهان په نړیوال فضایي مرکز کې بېلابېلې تجربې کوي. مثلا د بوټو شنه کېدل، نوې ټکنالوژي او حتی په لږه جاذبه قوه کې د انسان د بدن فعالیت. د نړۍ له ډیرو هیوادونو ستورمزلې نړیوال فضایي مرکز ته تللې، مثلا امریکا، روسیه، جاپان، اروپا او کاناډا. دوی ټول د یوه ټیم په توګه کار کوي او خپل پوهه او مهارتونه د دې لپاره شریکوي چې نوي اکتشافات وکړي او د کائناتو په اړه لا ډیر پوه سي. په فضایي مرکز کې ژوند اسانه نه دی ځکه هلته د جاذبې قوه نسته او هر څه الوزي. هغوی هلته ورزش کوي، ځانګړي خواړه خوري او کله چې له مرکزه بهر فضا ته وځي ځانګړی لباس اغوندي. نړیوال فضایي مرکز په ډیره چټکۍ زموږ له ځمکې تاویږي او یوه دوره په 90 دقیقو کې پوره کوي. دا په دې معنی چې ستورمزلې په یوه ورځ کې څو ځله لمر خاته او لمر پریواته ویني او له هغه ځایه د ځمکې، سمندرونو او وریځو ننداره کوي. خو نړیوال فضایي مرکز یوازې یو مرکز نه دی بلکې دا د دې سمبول دی چې د نړۍ انسانان له ټولو توپیرونو سره بیا هم په ګډه څه کولی سي. دا هغه ځای دی چې ساینس او ملګرتیا پکې ګډ اوسیږي او راتلونکي فضایي اکتشافات پکې ترسره کیږي.